حیث باندې د اسلامي امارت غړي په انسان په حیث باندې په خپل ملک په عنوان د یو بشر په ازادي د مذهب په اساس د دین خپل یو اسلامي نظام نشي جوړولی. اصل موضوع دا ده چې په دنیا کې په 21مه پیړۍ کې حقوق خبرې نه کوي، زور خبرې کوي. زه افغان یم، دا مې خاوره ده، دغلته حکومت جوړوم، اشغال دې نه منم. دا خو له امریکایي چې بیخي دغه ټول دغه شرق و غرب د سره یو ځای شي په خپل ملک کې اشغال نه منم. زه که د دې نه ډېر غریب شم، که د دې نه ډېر خراب و تراب شم، زه د غرب یوه ثانیه په افغانستان کې یو شخص د اشغال په عنوان باندې نه منم. دا چې ته ما په تور لیست کې اچوې، بلا مې توره در پسې لاس دی هغه په عامه اصطلاح به ورته چې 4 طرف خلاص. زه په عنوان د مسلمان حق لرم خپل اسلامي نظام دلته حاکم کوم. مخکې مبلغ صاحب ویل چې په افغانستان کې داسې یو نظام نه دی راغلی چې هغه د ټولنې د اقشارو د غوښتنو مطابق جوړ شوی. زه په افغانستان کې دا مشکل نننی نه ده، دا په اسلامي امارت په اوږو مه ور اچوه. کله چې د